سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست، د صحت جامې په مو پر تن وي. نن یو ځل بیا زه مسیح الله ارزومند د سمارټ سافټ د یوټیوب چینل څخه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم او نن د فوټوشاپ سی سی کوم فول ټوټوریال چې موږ را پیل کړی و 43مه جلسه ده. په نننۍ جلسه کې د واده سره سم موږ په تعلیمي مراکزو ته یا مرکزونو ته ډیزاینونه کوو، ځکه اوس هغه کوم اساسات چې د فوټوشاپ و هغه 43مې جلسې پورې موږ پای ته رسولي دي. نو اوس صرف ډیزاینونه کوو او د ډیزاینونو په لړۍ کې اوس موږ د تعلیمي مراکزو لپاره ډیزاینونو کوو. سمه ده، نو راځو پیل کوو. اوکې، نو که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ له راتلونکو درسونو څخه په خپل وخت باندې خبر شئ. وګورئ، دغه کومې اندازې چې په سانتي متر باندې موږ ټاکلي دي په همدغه ریزولوشن سره، او که غواړئ چې پرنټ یې کړئ سیمې وای کا کالر، او که غواړئ چې صرف په سوشل میډیا یا هم ویب سایټونو کې خپرې کړئ نو RGB رنګ غوره دی ورته، ځکه RGB رنګ د ویب سایټونو لپاره اکثرا کارول کېږي، سیمې وای کې د پرنټ لپاره کارول کېږي. نو که موږ د خپل پروجیکټ په همدغه اندازه باندې غواړو، صرف غواړم د کراپ په واسطه باندې یو څه اندازه دغه اندازه هم کوشنی کړم. وګورئ، په دوهم قدم کې لومړی خو زه غواړم هغه عکس مشخص کړم چې غواړم چې په خپل پروجیکټ کې دغه عکس نه استفاده وکړم. د مثال په ډول یو تصویر به موږ دلته غوره کړو. اوکې، دغه تصویر موږ دلته غواړو په خپل پروجیکټ کې کار کوو. د دو بیکګراوند سپین دی، غواړم بیکګراوند ته دغه تصویر هم ورسره راواخلم. اوکې، راځو فوټوشاپ ته. د فوټوشاپ کې دواړه تصویرونه را خلاصوو تر څو موږ په خپل پروجیکټ کې وکاروو. سمه ده، د ټولو نه د مخکې زه غواړم یو نیو لیر واخلم چې په نیو لیر کې غواړم یو رنګ واچوم. وګورئ، د رنګ د کارولو لپاره موږ د دغو تصویر نه استفاده کړو. وګورئ دلته دغه رنګ کوم رنګ چې دی زیات کارول شوی، د هایډرایب څخه په استفادې سره کولی شئ رنګ دلته وټاکئ یا مشخص کړئ. وګورئ هر رنګ چې تاسو غواړئ، مثلا زه غواړم دغه رنګ کوم چې دی دلته په خپل ډیزاین کې وکاروم. نو صرف په دو باندې به تاسو کلیک وکړئ په مربوط رنګ باندې، دلته به تاسو ته په اتوماتیک ډول هغه رنګ سلیکټ شي. بیرته راځو خپلې پروژې ته. غواړم دغه رنګ دلته وکاروم. وګورئ، صرف باکس سپیس باندې کلیک کوم، شیفت باکس سپیس باندې کلیک وکړو تر څو پورې دغه رنګ موږ دلته اپلای شي. یو بله کاپي راخلو. دغه دومره کاپي چې موږ راخلو شیفت آلټ بټن به موږ نیولی وي په مساوي ډول تر څو پورې دلته یو فریم جوړ کړو. سمه ده، دغه فریم ته زه غواړم صرف یو د لیر سټایل څخه یو سټروک ورکړم یا هم یو ډراپ شډو ورکړم تر څو دغه بیکګراوند څخه دغه فرق وشي. سمه ده، اوکې، ډراپ شډو هم ورکوو په ډېره کمه اندازه سره په دغه ډول. اوکې، سمه ده. په دوم قدم کې دا غواړم زه بیکګراوند کړم، نو کلیک په باندې کوم تر څو پورې دا لاک شي، او غواړم دا موو لاک کړم تر څو حرکت دغه شیپ چې کوم دی دا په حرکت باندې رن شي. نو مخکې له دې نه چې دا موو لاک کړم غواړم د دوی یو بله کاپي هم واخلم. وګورئ، د دو بله کاپي موږ هم واخیستله. غواړم د دغو کومه کاپي چې ده په دغه اندازې سره مثلا تر دغه اندازې پورې دا یو څه کوچنی کړم. اوکې، په دوم قدم کې غواړم دغه اندازه یو څه اندازه د برې خوا نه هم را کمه کړم، او یو څه اندازه غواړم د دې زه هم را ټول کړم په دغه ډول سره یو بل پرنټ جوړ کړم. نو د دې دپاره زه غواړم د کوم شډو چې ده هغه له منځه یوسم، یا هم که غواړئ شډو وکاروئ یا سټروک له منځه یوسئ. نو وګورئ تاسو خپل ډیزاین ته وګورئ چې کوم یو ښه کې راځي، خو غواړئ چې ډراپ شډو کې وکاروئ نو سایز یې باید یو څه ډېر اندازه کوم چې سپریډ دی هغه هم یو څه باید کم وي په دغه ډول سره. یعنې دغه ساحه یا کوم فریم چې دی غواړم زه تصویر ته وکاروم. سمه ده، نو غواړم د اوس تصویر هم راواخلم. نو مخکې له دې نه چې تصویر موږ راواخلو، وګورئ په دغه ډول سره تصویر کوم دوم تصویر چې دی زه هغه وړم، یا هم بدون له دې نه غواړم دغو تصویر ته دغه عکس چې کاروو دا راوړم په دغه ډول سره. سمه ده، وګورئ غواړم دغه کوم بیکګراوند چې دی د اریزر څخه په استفاده شیفت
ای باندې کلیک ترڅو د میجیک سلیکشن دلته موږ ته راشي. وګورئ په ډېره اسانۍ سره موږ وکولی شو چې دا د بیک ګراوند له منځه یوسو. نو د دې دپاره چې دا یو څه طبیعي ښکاره شي غواړم یو څه په دغه اندازې سره کراپ کړم. اوکې په دغه ډول سره انټر کنټرول 0. په دوم قدم کې کوم شاته چې کوم بیک ګراوند دی غواړم چې دا یو څه بلر کړم. د فلټر ته راځو. وګورئ دلته کولی شي مختلف ډول بلرونه تاسو دلته ترسره کړئ. سمه ده. نو زه غواړم دغه کوم بیک ګراوند چې دی هغه یو څه اندازه بلر کړم. اوکې تر دغې اندازې پورې. سمه ده. څو یو څه طبیعي ډوله ښکاره شي. دا غواړم مرج کړم. کله چې مرج شول دواړه تصویرونه به یو د بل سره لینک شوی حالت ته ورکړم مرج بشي. سمه ده. په دوم قدم کې وګورئ دغه کوم شیپ چې دی موږ مشخص کړو. پورته کوم تصویر چې دی د دوی نه پورته به وي چې په تېرو جلسو کې موږ دلته یادونه وکړه. غواړو دا پریم کړو ورته. وګورئ چې دننه په تصویر کې راشي. په دغه ډول سره موږ کولی شو دا تصویر ورته پریم کړو. اوکې په دغه اندازې سره یو څه اندازه یې دخوا ته راوړو. نو خو که بیا هم کوم مشکل نه وه کولی شئ کوم شاته چې کوم پریم دی هغه یو څه اندازه ورته کوچنی کوئ. وګورئ زه غواړم هغه سلیکټ کړم په دغه ډول سره او غواړم یو څه د برې خوا نه هم دا یو څه اندازه کوچنی کړم. اوکې په دغه ډول سره. سمه ده. دا تصویر دننه په پریم کې راغله. ډراپ شډو هم هلته موجوده ده. په دوم قدم کې غواړم یو بل شیپ راواخلم. شیپ غواړم چې ریکټنګل شیپ وي او په دغه ډول سره له دغې ساحې نه فایل شي. سمه ده. ځکه د دې موږ هغه کوم شیپ چې موږ غواړو دلته جوړ کړو یعنې د دغو پریم په منځ کې باید موجود وي. سمه ده. دوم کوم کالر چې موږ غوره کړو مثلا یو څه نسبتا دغو رنګ ته باید یو څه اندازه روښانه وي. په دغه ډول زه غواړم له دغې ځای څخه دغه رنګ یو څه اندازه نور هم روښانه راواخلم. ګورو یې رنګ ورته. وګورئ صرف په شیفت باک سپیس باندې کلیک وکړو یا هم بدون له شیفت باک سپیس چې آلټ شیفت باک سپیس. وګورئ فورګراوند او آلټ شیفت باک سپیس به موږ ته فورګراوند کالر راواخلي. نو دا رنګ یو څه روښانه نه دی. سمه ده. نو غواړم په رنګ کې یو څه اندازه تغییر راوړو. دغه ډول سره مثلا غواړم دغه ډول یو رنګ وکاروم. اوکې آلټ شیفت باک سپیس. سمه ده. نو کولی شئ وروسته بیا رنګ هم تغییر کړئ. اوکې زه غواړم دلته له تیارو اماده شویو رنګونو نه یو په دې کې وکاروم تر څو ډیزاین یو څه منظم وي. په دغه ډول. اوکې اوکې د اوس لپاره همدغه رنګ موږ پروګرام باندې بسنه کوو. وګورئ غواړو د دغو شیپ ته چې موږ کوم لیر سټایل ورکړی و هغه لیر سټایل موږ غواړو چې راکاپي کړو او دې ته هم پیسټ کړو. اوکې تېرو جلسو کې موږ د دې طریقه هم ښودلې وه. کولی شئ یو ځلې لنډه کتنه هغې ته وکړئ. په دوم قدم کې وګورئ موږ د مخکې څخه دلته یو څه ټکسټ اماده کړی وه. موږ ویل چې وخت ضایع نه وي. نو په دې خاطر باندې کاپي له دغه ټکسټ نه ټي باندې کلیک کړو. دلته موږ هغه ټکسټ اچوو. سمه ده. پیسټ کوو یې په دغه ډول سره او د ټکسټ کوم رنګ چې دی مثلا په دغه ډول یې غواړو یا هم په لومړیو کې تور رنګ موږ دلته اپلای کوو تر څو پورې معلوم شي. اوکې دا ټکسټ کوم چې دی کولی شي په مختلفو طریقو د شیپ سر ته راوړئ. خو آلټ بټن وګورئ کوم چې دا قوسونه دي د هغو نه په استفادې پورته کولی شئ دغه شیپ تاسو راوړئ. سمه ده. نو په دوم قدم کې د دو اندازه 15 یا هم 14 د دغو پونټ چې دی اوکې په ترلاسه کولو کې همکاري کوي. سمه ده.
اوکې اوس یې کولی شي یو اندازه لوړ کړئ یا هم 18 تر څو د دغو کوم شیپ چې دی د دوو څه منظم راشي 14 به نو بیخي نور سم وي د دوی یو کاپي رااخلو دلته تر څو موږ د دغو کومه انګلیش ټکسټ چې دی هغه هم موږ دلته پیسټ کو کاپي اوکې کنټرول وی مثلا تر کومې اندازې پورې تر دغې اندازې پورې سمه ده او د دوه کومه اندازه چې دا موږ یې 20 تکو د پونټ یې په دغه ډول سره نو انشاءالله نور به کوم څه نه وي کې خو کولی شئ پونټونه وروسته تغییر کړئ په دویم قدم کې موږ چې ضرورت لرو هغه یو لوګو ده سمه ده نور ټکسټ د پیلن دپاره وي راځو یو لوګو دلته غوره کړو مثلا غواړم دغه لوګو کار کړم نو دا لومړی زه فوټوشاپ ته راخلم او غواړم صرف مربوطه کومه ساحه چې ده هغه ترېنه وکاروم نو کولی شئ د میجیک ریزر څخه په استفادې د هغه کار ترسره کړئ نو دغه کومه اندازه چې ده تاسو باید لوړه کړئ د داسې ریزر کولو لپاره مثلا عین 15 اندازه یې کړئ انټر اوس به ډېر په اسانۍ سره هغه مربوط کالر له منځه یوسي په دغه ډول سره سمه ده نو د دو ریزر تخنیکونه موږ تېرو جلسو کې مې ویلي وو ګورئ دلته یو څه بارډرونه موجود دي شاوخوا د هغو د له منځه وړلو دپاره تاسو صرف سلیکشن ته راشئ لاسو یا هم پالیګون ته راشئ په دغه ډول دغه کومه ساحه چې د تاسو په کار د مربوطه ساحه ده دغه سلیکټ کړئ اوکې انټر دوم قدم کې کولی شئ چې سلیکټ یونیورس باندې کلیک وکړئ تر څو هغه ساحه بیرون د سلیکشن هم سلیکټ شي او بک سپیس باندې کلیک کړئ هغه بیروني ساحه به له منځه لاړه شي اوکې راځو د خپل ډیزاین ته راګرځو یو څه اندازه یې کوچنی کوو په دغه ډول سره اوکې دا یعنې د موږ هغه لوګو ده نو لوګو کیدای شي تاسو بل ډول لوګو ولرئ نو خاص توفیر نه کوي سمه ده مثلا دلته موږ یو هغه د خپل شرکت نوم یا هم یو دغه لوګو مربوط کوم نوم چې دی هغه دلته تاسو لیکلی شئ مثلا زه ورکوم سمارټ سافټ کمپني سمه ده په دغه ډول سره ډېر په اسانۍ سره هغه د ما په نظر که دا په لویو حروفو باندې راشي نو یو څه به ښه وي اوکې په دغه ډول سره نو په دوم قدم کې باید دغه کوم رنګونه چې د لوګو د دو ټکسټ دي باید یو ډول وي سمه ده الټ بک سپیس په دغه ډول سره اوکې په دوم قدم کې کولی شئ د دو رنګ په دو رنګ کې سم نه ښکارېده یو څه تغییر پکې راوړئ د مثال په ډول سره زه غواړم دلته کوم رنګ چې کارول شوی دغه رنګ دلته وکاروم ازمایښتي نو وګورو اوکې بک سپیس فعلا دپاره د کوم دغه حالت کې وي سمه ده اوکې په دوم قدم کې راځو ښکته موږ دلته کوم ټکسټ غوره کړی وه مثلا موږ کوم خدمات چې دي مثلا سافټویر انجینرینګ د همداسې ویب ډیولپمنټ همداسې آی ټي او آی ایس انجینرینګ دی سمه ده داسې ټکسټونو دپاره به تاسو د پریم ټکسټ څخه استفاده کوئ چې په تېرو جلسو کې موږ تفصیل سره پریم ټکسټ ویلی وه سمه ده نو کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ صرف راشئ دلته د ماوس په ذریعه باندې د خپل لیکنه چې کومه ده یو څه اندازه یې لویه کوئ اوکې او کالر یې هم کنټرول ای کالر یې مثلا تور وکاروئ یا هم زیړ رنګ وګورئ رنګونه کې ټیسټ کوئ چې کوم رنګ ښه کې راتللو دغو رنګ نه استفاده وکړئ نو زما په نظر به تور کالر چې دی رنګ به یو څه منظم وي اوکې دوم قدم کې وګورئ غواړم دغه پریم خپل ټاکلی حد کې واوسي
راځو بیرته پین ته. پین موږ سلیکټ کړی دی او غواړم له دې ځای څخه تر دغه ځای پورې دا ساحه انتخاب کړم او کوم سټروک چې دی یو څه لوی کړم او په سټروک کې غواړم له دغه ډیزاین نه استفاده وکړم چې په اکثرو ډیزاینو کې موږ له دې نه استفاده کړې ده. سمه ده؟ اوکې، په دویم قدم کې غواړم له دې نه کافي راواخلم په دغه ډول سره. اوکې، وګورئ بیک سپیس alt button. اوکې، نو الستراتور د دغو ډیزاینونو لپاره الستراتور یو ډېر مهم سافټویر دی. کولی شئ تاسو دغه نه استفاده وکړئ. نو انشاءالله د الستراتور کوم کورس چې دی په نږدې وخت کې به هغه موږ راپیل کړو چې 2022م کال الستراتور دی. نو هغه یو ډېر ښکلی پروګرام دی د دغه ډول ډیزاینونو لپاره چې په هغو کې زیات کار دی، تصویرونه وي. نو موږ دا ټول سلیکټ کوو یا هم کولی شو دا لومړی لینک کړو او وروسته یې کنټرول جی یا هم ګروپ کړو. په دویم قدم کې وګورئ راځو د دو کوم رنګ چې دی تغییروي یې په سپین رنګ باندې. اوکې، وګورئ موږ د لینک حالت کې نو د لینک حالت موږ ته دغه خوبایۍ موږ ته راکړي دي یا هم اسانتیاوې که ورته ووایو نو یو څه به ښه وي. وګورئ په دویم قدم کې مثلا غواړم په خپله کوم شماره چې موږ لرو کېدای شي تاسو شماره هم فرق ولري، مثلا 039 دغه کومه شماره ده مثلا چې موږ یې کاروو د کوم مربوط کاروبار چې دی کېدای شي هغه هر کار وي، کورس وي یا هم پوهنتون وي. سمه ده؟ اوکې، راځو ډیفالټ حالت ته د رنګ. اوکې، کنټرول شیفټ بیک سپیس په دغه ډول سره. سمه ده؟ په دویم قدم کې راځو بیا کالر ته. بخني سره ټکسټ ته مثلا په ټکسټ کې موږ ورکیو د مثال په ډول سره سمال. اوکې، نو باید په لوی توري وي. اوکې، سافت. سمه ده؟ کنټرول ایکس. اوکې، په دغه ډول سره دغه کوم چې دی باید اوسنی ټکسټ چې دی دا باید بولډ وي او څه اندازه تر څو پورې څه ښکلی راشي. سمه ده؟ نو موږ کوشش کوو یو بولډ فونټ دلته پیدا کړو. نو د موږ څه فونټونه ډېر زیات دي، ځینې وخت سبب ضایع د وخت کېدو کېږي. اوکې، نو موږ دغه مثل لپاره دغه فونټ غوره کوو. سمه ده؟ خو نمبر باید موږ ښکته د دغو نه کړو او یو څه اندازه ده رالوی کړو. اوکې، په دغه ډول سره. اوکې، نو په دویم قدم کې یو بل شیپ هم رااخلم، هغو نه استفاده کوم او کوم دغه شیپ چې موږ جوړ کړی دی وګورئ د دوی یو کاپي رااخلم. اوکې، بیک سپیس یا هم ډیلیټ. دا موږ باید لومړی سلیکټ کړو، وروسته د سلیکشن نه موږ باید الټ بټن ونیولی وي تر څو موږ ته د هغو یو کاپي راواخیستل شي. سمه ده؟ وګورئ موږ یو کاپي د دوی نه راواخیسته خو دغه کاپي موږ ښکته ده. سمه ده؟ نو د دوی لپاره کولی شي کنټرول کوم پرانتیز نه چې دي هغه باندې کلیک وکړئ. سمه ده؟ اوکې، وګورئ دا شیپ چې دی یو څه اندازه د موږ د فریم څخه بهر دی. سمه ده؟ نو لومړی خو غواړم چې دا منظم کړم په دغه ډول سره. وګورئ دا باید د دغو فریم دننه راشي چې موږ ایستلی ونه پوهیم چې کوم ځای کې موږ تېروتنه کړې وه. خیر دی، اوس بیا حل کړو. وګورئ ځینې وخت سلیکشن کې مشکلات جوړېږي، نو په دې خاطر باندې د سلیکشن مهم دی چې باید سلنګ شوي حالت ولري، کوم شیپونه چې دي ټول. سمه ده؟ زه غواړم چې دا لینک شوی حالت ولري. کنټرول
ځای ترڅو وګورئ دغو څخه یو لینک دلته جوړ شوی دی. نو په دویم قدم کې وګورئ ټول شیونه موږ څنګه وکړل لینک شوي دي خو تر دغې ځای پورې سمه ده. نو زه غواړم دغه پورته کوم شیپونه چې دي دا د جلا لینک شي. کله چې سره لینک شول او جلا ګروپ دي شي سمه ده. اوس صرف دغو ساحه کې کلیک وکړئ ډېر په اسانۍ چې تاسو کولی شئ دغو مسیر ته تغییر ورکړئ د مثال په ډول په دغه ډول اوکې. وګورئ موږ بیا کوم تصویر چې وه هغه په سلیکشن کې دی انټر شیپ هم انتخاب کړه وروسته یو څه اندازه پورته خواته کش کړو په دغه ډول سره سمه ده. نو دا یو څه ډیزاین ته یو څه اندازه ښکلا ورکوي سمه ده. اوکې نو یو بل شیپ هم زه راخلم مثلا چیرته دلته په دغه ډول سره دغه کوم شیپ چې دی په یو جلا رنګ کې کارول غواړم. اوکې په دغه رنګ کې یا هم یو څه ساده وي یو څه تیز وي ښه به وي. اوکې وګورئ دلته موږ ټکسټ کړی وه دا زه راخلم کاپي کوم یې او دغو شیپ ته دننه کوم سمه ده. په دغه ډول سره ډېر په ساده طریقې سره یو څه موږ تصویر چې کوم دی یو څه رانژدې کوو یا هم زومین کوو دغه ډول کوم ټکسټ چې موږ اوس غوره کړی دی دغو اندازه زه 18 واحدو ته راولم کنټرول زی وګورئ 18 اوکې په دغه ډول سره. نو د کوم فونټ چې دی هم تغییرول غواړم یو ښکلی فونټ باید دلته موږ ورته وټاکو او اوس غواړم بېرته یې یو څه لویه کړم مثلا 20 ته سمه ده. ځکه فونټ یو څه نازک دی هغه ساحه یو څه اندازه پراخه شوله. نو راځو په دې شیپ باندې کلیک وکړو یو څه اندازه باید په وسط کې د دو بل کوم پورته ډیزاین چې دی 200 انټر باندې کلیک وکړو او همدغه کوم نمبر چې دی هغه هم په دغه ډول سره یو لوګو چې کومه ده یو څه ضعیف دی رنګ یې سمه ده. لوګو رنګ یو څه اندازه ضعیف دی. نو زه کوشش کوم چې د دغو کوم رنګ چې دی هغه منظم کړم. نو وګورئ چېرته موږ د لوګو رنګ تغییروو نو دغه په وسط کې کوم رنګ چې کارول شوی دا هم ورسره ډول کړي. نو د دې لپاره تاسو باید راشئ سلیکشن ته سمه ده. سلیکشن ته به راشئ په سلیکشن کې به میجیک سلیکشن باندې کلیک وکړئ په دغه ډول د دغو اندازه زه یو څه لویومه 40 ته ترڅو صرف دغه سپینه ساحه موږ ته انتخاب کړي سمه ده. دا چې کله انتخاب کړئ دونه یو کافي رااخلو کنټرول جې وګورئ موږ بل لیر دلته جوړ کړه سمه ده. دغه کوم لیر چې دی د دو رنګ موږ اوس تور رنګ ته اړیو وګورئ سمه ده. په دغه ډول راځو دلته تور رنګ انتخابوو اوکې سمه ده. دلته یو بله ستونزه چې موږ ته موجوده ده هغه دا ده چې دغه کوم رنګونه چې دلته وو دا نه دي سلیکټ شوي سمه ده. بېرته موږ حذف کوو یې لومړی د دونه یو کاپي اخلو اسانه طریقه د دو ټولو رنګ ورته اړیو تور ته اوکې ګریډینټ پنه تور رنګ ته دغه ډول سره سمه ده. په دویم قدم کې موږ دغه بیرته فعالوو دا کوم لومړنی شیپ چې وه سمه ده. نو کله چې دا فعال کړه راځو بیرته میجیک سلیکشن ته. په میجیک سلیکشن کې سمپل لیر باندې کلیک وکړو او صرف په دغو تور ساحه باندې کلیک وکړو سمه ده. په دې ډول سره به وګورئ یو څه اندازه یې زه 80 یا 90 ته جګومه دغه ډول سره اوکې.
نو د دې لپاره چې ټول دا تور شیپونه دې دلته سلیکټ شي، نه غواړم چې په ټول تصویر کې یا په ټول دغه مربوط لیر کې دې، صرف غواړم په مربوط لیر کې دې چې دغه ټیک له منځه وړم او په دې باندې کلیک کوم. وګورئ په اتوماتیک ډول په دغه ټول شیپونه موږ ته سلیکټ شول. کنټرول وګورئ هغه موږ دوه کاپي بس سمه ده. اوس غواړو چې بیرته سلیکشن ته راشو، یا دلته ورته وایم چې ما ته بیرون د دونه دا ټول شیپ څنګه که حذف که. وګوره په دغه ډول سره موږ صرف هغه ساحه پاتې شوله. دا کشف نه پوه شوي، صرف یو دقیقه یې شاته وګرځوئ سمه ده. دلته اوس کولی شئ ډېر په اسانۍ سره دو رنګ ته تغییر ورکړئ چې تاسو غواړئ په هر رنګ کې دا راولئ. کولی شئ هغه رنګ دلته ورته وټاکئ. مثلا زه غواړم سپین رنګ کې دی دا وي. اوس یا خو دا سلنګي وي، وګورئ په دغه ډول سره سمه ده. نو تور په یو څه د ما په اند ښه راشي کې چې Alt Shift Backspace. اوکې موږ لومړی داسې په دغه ډول سره سمه ده. شارټکټ کی دلته تاسو کولی شئ چې وګورئ سمه ده چې زه کوم شارټکټ کیو څخه استفاده کوم سمه ده. ځینې وخت زه نشم کولی چې هغه کوم شارټکټ کیلی دي هغه تاسو ته وویایم، ځکه ځینې وخت له یاده وځي. اوکې نو که غواړئ په مساوي ډول دغه شیپ چې دی د دواړو خواوو په مساوي ډول سره راټول شي، نو کولی شئ د الټ بټن څخه استفاده وکړئ. اوکې په دوم قدم کې وګورئ غواړم دلته یو څه ډراپ شیډو ورکړم، مثلا په دغه ډول سره سمه ده. په دغه اندازې باندې به زما په نظر منظم وي. نو رنګونه یو څه خف دي، کولی شئ تاسو په خپله خوښه باندې په هغو کې رنګونه وکاروئ، خو صرف ما غوښتل چې د تصویر مطابق یو ډیزاین وکړو، دې خاطر باندې رنګونه یو څه اندازه خف مې ونیول. اوکې نو خدای دې وکړي چې تاسو په دې حده پرې پوه شوي یاست. نو که چېرته نوی پوه شوي کولی شئ د موږ کوم د فوټوشاپ تېر شوي اساسات چې وو تقریبا په 40 جلسو کې دي، کولی شئ یو ځلې هغه داسې په لاندې ډول څه وګورئ. نو موږ ډېر مختصر ډول سره هغه کوم اساسات چې وو هغه هلته تدریس کړي. کولی شئ یوټیوب چینل ته مراجعه وکړئ او د هغو ځای څخه تاسو ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ او هر وخت مو چې طبیعت وه هغه وخت کې وګورئ. اوکې نو دغه وه د موږ 43مه جلسه، د موږ راتلونکې کومه جلسه چې ده هغه به هم د تعلیمي مرکزو دپاره ډیزاینونه وي. نو تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسو په پاک سپارم کې چارې ولرئ.